د دوحې په کار کې د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان اسلامي امارت د مشرانو له لوري یو تاریخ ساز هوکړلیک لاسلیک شو. دا هغه ورځ وه چې د ټول مجاهد ملت سترګې په قطر کې د خپلو مشرانو بریا ته وې چې بالاخره د الله تعالی په نصرت او د مشرانو د ځیرکتیا پر مټ کامیاب او بریالي شو. نن د جامعه ریاض العلوم شاګردان د هغې سپېڅلې ورځې په یاد کې د مذاکراتو یو خوندور تمثیل ترتیب کړی تر څو موږ او تاسې وکړی شو چې د زړو یادونو تنده ورباندې ماته کړو. دا د دوی سټیج ته رارسېدلي او اوس به دوی ستاسې په وړاندې ډېر په مؤدبانه انداز کې خپل ترتیب شوي مذاکرات وړاندې کړي. رازی دی وزړه ته غازی مجاهد پکښ روان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ځل دی چې د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د اشغال د خاتمې په اړه مذاکرات ترسره کیږي. د افغانستان اسلامي امارت محترمو استازو ته ښه راغلاست وایو. and also welcome you respected. We fought in Afghanistan for almost 21 years, but finally we did not reach it to a great result. We want to end this war. We want to reach an agreement through negotiation. دوی وایي موږ په افغانستان کې تقریبا 20 کاله جګړه وکړه، خو موږ په دې جګړه کې کومې ښې پایلې ته نه ورسېدو. موږ غواړو چې نور دې جګړې ته د پای ټکی کېږدو او ستاسو سره د مذاکراتو په پروسس کې توافق. بسم الله الرحمن الرحیم. هو بالکل دا خبره مو 20 کاله مخکې کوله چې جګړه د حل لار نه ده. باید سره کینو د خبرو اترو له لارې دغه مشکل ته لار هواره کړو. خو متاسفانه چې تاسو ونه موږ سره مذاکرات وکړئ، نو که تاسې غواړئ له موږ سره مذاکرات وکړئ، موږ مخ نه هم تیار اوس هم تیار یو. We want to get out of Afghanistan, but we fail of one thing. Until you don't give us assurance about this fail, we cannot continue the current negotiations. And the fail is, you have to make us sure that Afghanistan should not be used against any country or anyone. دوی وایي موږ د غواړو چې د افغانستان څخه ووځو، خو موږ یو ویر لرو. تر څو پورې چې تاسو موږ ته د دې ویرې په اړه اطمینان نه وي راکړی، موږ نشو کولی چې دا روان مذاکراتو ته ادامه وکړو. هغه ویره دا ده چې تاسو موږ ته د دې په اړه اطمینان راکړئ چې د افغانستان خاوره به د کوم هېواد په خلاف نه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګوري موږ نه مخکې چاته اجازه ورکړې وه، نه یې اوس ورکوو او نه په راتلونکي کې چاته اجازه ورکوو چې د افغانستان خاوره د چا خلاف وکارول شي، ځکه چې افغانستان یو داسې هیواد دی نه د افغانستان ولس غواړي نه اسلامي امارت افغانستان خاوره د چا خلاف وکارول شي. تقریبا د مذاکراتو د دوام دریم پړاو دی چې تر اوسه پورې دواړه لوري په دایمي اوربند باندې کوم توافق ته نه دي رسېدلي. We are glad you assured us about this. There we end the Afghan government request to commit to a permanent ceasefire with us, so that we can negotiate and accomplish peace. دوی وایي موږ او د افغانستان اوسني نظام په ډېر درنښت له تاسو څخه هیله کوو چې تاسو موږ سره یو دایمي اوربند اعلان کړئ تر څو موږ خپلو مذاکراتو ته په پرامنه فضا کې ادامه ورکړو. ګوره امکان نه لري چې موږ له تاسو سره په یو دایمي اوربند توافق وکړو، ځکه چې دا ستاسې نن دلته راتګ او دا مذاکرات پیل کېدل دا ټول د دغه جهاد برکت دی چې تاسې یې په جګړه تعبیروئ. تر څو چې تاسې موږ ته د دې اطمینان نه کړی را چې یقینا دغه مذاکرات یو مثبتې پایلې او ښې نتیجې ته رسېږي، نو موږ هم نشو کولی چې تاسو سره یو دایمي اوربند باندې توافق وکړو. If we take all our military troops out from Afghanistan, can this to us that you promise us to respect the human rights in women? دوی وایي موږ غواړو چې د افغانستان څخه خپل نظامي عسکر وباسو، خو آیا تاسو موږ ته د دې خبرې تضمین راکولی شئ چې تاسو به د بشري حقوق او د ښځو حقوقو ته ژمن اوسئ؟ کوم حقوق چې موږ ته الله جل جلاله او د هغه رسول راکولي د بشري او ښځو په اړه، هغو ټول حقوقو ته موږ پرته د چا د ویل نه ژمن پاتې سوي یو. تر ټولو ښه مثال یې دا ده کله چې په افغانستان کې موږ واکمن نه وو، یعنې 50 کاله مخکې، آیا په دې افغانستان کې څه حالات وو؟ آیا دلته د حقوق بشر په اړه د ظلم او جبر داستان نه لیکل شوي؟ آیا دلته د ماشومانو او ښځو حیا عزت حقونه تر پښو نه سول لاندې؟ آیا دلته له انسانانو سره تر ځناورو څو چنده برخورد نه کېده؟
نو کله چې موږ بیرته په افغانستان باندې واکمن سو نو لسر مو انسانانو ته بیرته لسر نوی ژوند ورکړ. تاسې ما ته چیرې داسې مثال راکړئ د حقوق بشر په اړه درکړ. 20 کاله مخکې یعنې په 2001 کال تاسې او افغانستان مو اشغال کړ. آیا تاسې کله حقوق بشر ته ژمن پاتې سوي واست؟ آیا ټول نړۍ نه ولیدل چې امریکا په افغانستان باندې رقم د بمونو د موت په رقم اسلحې وکارولې؟ آیا تاسو زموږ په دردمن ولس په وطنو کې بمباري نه وکړې چې د ناویانو لاسونه به تر نکریزو زیات په وینو سره؟ تاسې ما ته په افغانستان کې داسې یو مثال راکړئ چې تاسې حقوق بشر ته ژمن پاتې سوي یاست. که نه ته تاسو غوښتنې حق هم نه لرئ چې له موږ څخه یې وکړئ. Yes, absolutely. But the situation was such and scattered that was difficult for us to understand. دوی وایي بالکل حالات سخت او خطرناک و موږ نه پوهېدو چې څه وکړو. Our next request is that بس تاسې ډېرې غوښتنې او پوښتنې وکړې. اوس د موږ حق یوه غوښتنه ده، دا حق باید راپوره کړي. هغه 15,000 بندیان چې تر اوسه په بندیخانه کې بند پاتې دي باید راخلاص یې کړي، ځکه نن سبا کرونا وایرس هم زور اخیستی او دوی ټوله هلته په ګڼه ګوڼه او ناوړه فضا کې ژوند کوي. نو داسې د دوی ژوند له خطر سره مخ شي، تر دې له مخه باید د خلاصون په برخه کې چټک ګامونه واخلو او دا زموږ د 15,000 بندیانو لیستونه دي. باید د خلاصون او د انتقالولو ځایونه برابر شي او موږ ته معلومات راکړي. تقریبا د مذاکراتو د دوام 11م پړاو دی چې تر اوسه پورې دواړه لوري د نظام او د فکر په اړه کوم توافق ته نه دي رسېدلي. It has been ordered by our elders to ask the other side about the system, that how it would be a system, and what would be the name of the system, and which jurisprudence do you prefer? دوی وایي موږ ته د خپلو مشرانو لخوا څه دا امر سوی چې تاسو د مقابل جانب څخه پوښتنه وکړئ چې ستاسو به څنګه نظام او ستاسو د نظام نوم به څه وي او تاسو به کومې فکر ته ترجیح ورکوئ. اول باید دا ووایو چې زموږ د نظام نوم اسلامي امارت وي، په بل هېڅ نوم خپل نظام نه نومو. هغه که اسلامي دولت وي که اسلامي جمهوریت وي نه منو. دوهم دا چې فقه به زموږ حنفي فقه وي چې د بل هېڅ فقه امکان نشته پکې او دا ټول زموږ سره کرښه ده. پاتې شوه د نظام خبره. د دې په اړه باید تاسې د اسلامي امارت په دریځ ځان خبر کړئ. زموږ دریځ دا دی چې نه موږ حق لرو چې د بل هېواد په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړو او نه بل چاته اجازت ورکوو چې زموږ په هېواد کې زموږ په نظام کې لاسوهنه وکړو. دومره درته وایو چې دا شته نظام به له منځه ځي او د جمهوریت ټغر به ټولېږي. No, why you are destroying the republic system in the game of 20 years? Sometime now, all countries around the world, the republic system fruition. دوی وایي نو تاسو وسلې د جمهوري نظام او د 20 کاله لاسته راوړنې له لاسه وړئ. حال دا دی چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې جمهوري نظام. یعنی ته دا فکر کوې د نړۍ په ټولو هېوادونو کې جمهوري نظام ده؟ نه، په ځینو کې شته او په ځینو کې نشته. نو زموږ نظام هم په هغو کې راوله چې جمهوریت نشته پکې. نن وروسته له 11 پړاو مذاکراتو د افغانستان اسلامي امارت او د امریکا متحده ایالات دې ته توانېدلي دي چې په 10 دوحه به د قطر په دوحه پلازمینه دوحه کې په شراټن هوټل کې به د اشغال د خاتمې تړون لاسلیک کړي. دی خاورې روزلی عمر او منصور، دښمن یې ناکام دی، دښمن یې مختور، په زړو کې غشي دی خاک له هیبت، وهلی هر ستم کردی ضرور. شهکار دنګ مینار د همت طالب جان، وخی ازادي نن په خپل زرین شان. شهکار دنګ مینار د همت طالب جان، وخی ازادي نن په خپل زرین شان، خپل زرین شان. تبریک شاهی واد بری استقلال، رازی دی وزلت غازی مجاهد، پتیخ تروان دی لشکر دجال. تکبیر، نعرے تکبیر،
नारे तकबीर This